بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د روزمره ژوند آداب مونږه یو سلسله شروع کړې وه د سکول د سهار اسمبلی په دوران کې. په هغه سلسله کې بعضې ویډیوګانې مونږه اپلوډ کړي دي، خو د هغې د شروع چې کوم درسونه وو نو د هغې ویډیوز نه وو جوړ شوي. په دې وجه باندې هغه شروع درسونه چې دي زه وایم چې هغه بیا مونږ وکړو، او د اولې نه چې کوم آداب مونږ شروع کړي وو هغه مخې ته راشي انشاءالله. په دې سلسله کې د ټولو نه اولني آداب چې مونږ د هغې نه ابتدا کړې وه هغه د سهار ټایم یا هر ټایم د خوب نه د راپاڅېدو د وخت آداب دي. په دې سلسله کې د ټولو نه اولنی ادب چې دی نو هغه د راپاڅېدو په ټایم کې د الله ذکر کول دي، الله یادول دي، او په هغې طریقه باندې چې په کومه طریقه باندې مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول دي. امام بخاري رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی د حذیفه رضی الله عنه په روایت سره. هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به کله د شپې خوب ته تلو، د ویده کېدو ځای ته به راغی، خپلې بسترې ته به راغی، نو خپل ښی لاس چې دی دا به یې د مخ ته لاندې کېښودو، په ښي اړخ باندې به څملاستو او دا دعا به یې وي: اللهم بسمک اموت و احیا. او چې کله به راپاڅېدو نو بیا به یې دا حمدیه کلمات وي: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. دا د الله رب العزت د یاد او د الله رب العزت د ذکر موقع ده چې کله هم سړی حدیث نه دا خبره معلومیږي چې کله هم سړی سملي ویده کېږي د ویده کېدو په نیت باندې چې الله را یاد کړي، او د الله د را یادولو سره سره د حقیقت هم را یاد کړي چې مرګ را روان دی او د مرګ نه وروسته بیا دوباره ژوند هم دی. لکه څنګه چې انسان ویده شي او دا خوب چې دی دا هم یو عارضي مرګ دی، نو څنګه چې د دې عارضي مرګ نه وروسته انسان دوباره راپاڅي او راویښېږي، نو دغه شان به د مستقل او د حقیقي مرګ نه وروسته هم انسان دوباره راپاڅي او راویښېږي به او الله طرف ته به د هغه رجوع کېږي. لکه اولنی دعا د څملاستو په ټایم کې چې دا په هغه ټایم کې مونږ وایو: اللهم بسمک اموت و احیا. ای الله ستا د نوم د اخیستو سره، ستا د نوم د برکت سره، ستا د نوم د مدد سره زه ویده کېږمه، مطلب هغه عارضي مرګ طرف ته ځمه، او دغه شان زما مرګ الله نه دعا غواړي چې الله زما مرګ دې دغه شان ستا په نوم سره، ستا د نوم په یادولو سره دي، او احیا او زه چې بیا راپاڅمه نو ستا د نوم اخیستو سره راپاڅمه. او د دې خبرې دعا ده پکې، دغه طرف ته پکې اشاره ده چې کله هم زه بیا دوباره د مرګ نه وروسته راپاڅمه نو چې زما راپاڅېدل ده په ستا په نوم سره او ستا په ذکر سره. او د راپاڅېدو هغه دعا چې ده: الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. ټول حمدونه خاص هغې الله لره دي چې هغه مونږه راویښ کړو، دوباره ژوند یې راکړو د عارضي مرګ نه وروستو، و الیه النشور او دغه شان د حقیقي مرګ نه وروستو هم هغه ته واپس تلل دي. الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.